اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د اوم ټولګي ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ د دیني ښوونې نننی او دریم درس د شروع کېدو په حالت کې دي. په دې هیله چې جوړ روغ یاست د درس تر پایه راسره پاتې شئ تر څو د درس څخه استفاده وکړئ. زموږ د نننی درس د دې د نیت په اړه د نیت په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څه فرمایي، هغه حدیث، د هغه حدیث شریف معنا او مفهوم، د حدیث شریف حکمت، د حدیث شریف ګټې او په پای کې د درس خلاصه انشاءالله ستاسو سره شریک کوو. راځو په درس باندې شروع کوو. د نیت د اصلاح په اړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم حدیث فرمایلی دی هغه وایو، وروسته یې ترجمه کوو. عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الحديث. دا حدیث چې د نیت د اصلاح په اړه دی، حضرت عمر رضی الله عنه د نبوت څخه 10 کاله مخکې زیږېدلی او د نبوت په 6 کال باندې په اسلام باندې مشرف شوی دی. د د خلافت په موده کې شام، مصر، فلسطین او عراق د اسلامي قلمرو تر فتح لاندې راغلل او د هجرت په 23 کال باندې د یو مجوسي غلام د خوا څخه د سهار د لمانځه د جماعت پر د ادا پر مهال باندې په شهادت ورسول شو او د 63 کلنۍ په عمر باندې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر رضی الله عنه سره په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. دا د حدیث شریف د راوي پیژندنه وه. اوس راځو د حدیث شریف مفهوم ته. عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمایي، وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې پیغمبر علیه السلام ویل انما الاعمال بالنیات، د ټولو عملونو دارومدار په نیت پورې اړه لري. یعنی دا چې عملونه د نیت سره تړلي دي. که چیرې د هجرت څخه د یو چا هدف د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا وه، یعنی دا چې د الله د رضا د پاره هجرت وکړي، نو د هجرت د الله د رضا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا د پاره دی او اجر به یې ویني. او که چیرې یو چا هجرت د دې د پاره کاوه چې دنیا لاس ته راوړي او یا د دې د پاره وکړي چې د ښځې سره نکاح وکړي، نو دی به دنیا لاس ته راوي، د ښځې سره به نکاح وکړي، خو په هجرت کې څه په هجرت باندې چې کوم ثواب دی هغه نه ورکول کیږي، ځکه په هجرته الی ما هاجر الیه د هجرت د هغه څه دپاره دی چې د هجرت ورته کړی دی. که د حدیث شریف د مفهوم په اړه خلاصه ووایو، معنا او مفهوم دا دی، پیغمبر علیه السلام وایي هر عمل په نیت پورې اړه لري. یو چا چې کوم عمل د ریا دپاره کاوه هغه ریا د ثواب نه دی. یو چا چې عمل د ثواب او خاص د الله د رضا دپاره کاوه د هغه دپاره ثواب دی. دا د حدیث شریف مفهوم او معنا شول. په دې حدیث شریف کې د نیت خبره رالل، نو لازمه دا ده چې نیت هم وپېژنو. نیت د زړه قصد او ارادې ته ویل کیږي. یو څوک چې د کوم کار دپاره قصد او اراده کوي چې دا کار به کوم، دغه قصد او دغه د ارادې ته نیت ویل کیږي. او بل خبره دا چې په نیت سره عبادت او عادت سره جلا کیږي. که چیرې یو څوک عبادت په نیت باندې وکړي، نو دا د عبادت یو خاصه طریقه سوه. او که چیرې د عبادت لپاره نیت نه وي، اراده نه وي، نو بیا دا د یو عادت شمیرل کیږي یا نیت دی. ورپسې راځو د حدیث شریف حکمت ته. په دې حدیث شریف کې کوم حکمت سته او کوم پیغام سته. حکمت د حدیث شریف هغه پیغام او هغه پټې ګټې ته ویل کیږي چې پکې پروت وي. په دې حدیث شریف کې پیغام دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلامی امت او مسلمانان د نیت اصلاح ته متوجه کړي دي. معنا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا حدیث فرمایل دی تر څو موږ د خپل اعمال ټوله پر صحیح نیت باندې بنا کو. ځکه که چیرې موږ په اعمالو کې نیت مد نظر ونه نیسو او پر څه نیت یې ونه کړو،
نو کیدای سي زموږ دغه عملونه د عادت په ډول وي او همدا ډول ځکه که چیرې په اعمالو کې نیت په نظر کې ونه نیول سي او نیت اصلاح نسی نو کیدای سي عمل کې ریا راسي، په عمل کې ځان غوښتنه راسي، په عمل کې نور دنیایي اهداف راسي. کله چې دنیایي اهداف او ریا او داسې نور شیان عبادت ورګډ شول نو هغه عبادت نه تنها دا چې ثواب نه لري بلکې ضرر هم دی، ګناه هم ده. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ د نیت اصلاح ته متوجه کړي یو تر څو موږ په ښه نیت باندې یو کار وکړي. په کومه ټولنه کې چې خلک په ښه نیت خاص د الله جل جلاله د رضا دپاره او خاص د ثواب دپاره یو دیني عمل سرته رسوي نو په دې ټولنه کې محبت و مینه پیدا کیږي، دینداري پیدا کیږي، مسلماني پیدا کیږي، اعتماد پیدا کیږي او هغه اعمال په خپل خوند کې وي. او که چیرې خلک د هر عمل د ریا دپاره وکړي، د ځان ښودنې دپاره یې وکړي نو بیا په دې ټولنه کې درواغو، نفاقو او داسې نور شیان صورت نیسي، تر هغه اعمال له منځه وړلی سي. در دې وروسته راځو د حدیث شریف ګټو ته. د دغه حدیث شریف څخه موږ ته څو ګټې په لاس راځي چې هغه به اوس یو په یو ووایو. لومړی د نیت اهمیت. دا حدیث موږ ته دا راښیي چې په عباداتو کې نیت ډېر مهم دی. دومره مهم دی که چیرې د یو عبادت څخه خاص او خاص د الله جل جلاله رضا مطلب وي او خاص او خاص د الله دپاره وي نو دغه عمل الله ته قابل قبول دی، الله ته خوښ دی. او که چیرې په یو عمل کې نیت د الله رضا نه وي، نیت ریا وي، نیت ځان ښودنه وي، نیت نور دنیایي اهداف وي، نه تنها دا چې الله جل جلاله ته د قبول وړ نه دی بلکې د الله جل جلاله په وړاندې ګناه هم بلل کیږي. دا لومړی ګټه سوه. دوهمه ګټه د حدیث شریف څخه چې موږ ته په لاس راځي هغه د ریا ضرر او تاوان دی. ریا دومره تاواني عمل دی چې یو خو الله جل جلاله ته هغه عمل د قبول وړ نه دی چې هغه په ریا سره ترسره شوي، د ریا نیت پکښې کوي بلکې ګناه هم ده. دوهمه وجه دا ده چې د ریا په وجه که چیرې زموږ دار و مدار پر ریا باندې وي نو بیا به په موږ کې یوازې لباسي او ظاهري اصلاح وي، ظاهري او ښکاره اصلاح به په موږ کې وي خو باطني به نه وي. ټول عملونه مو پر ریا باندې چلیږي. او دریم د هجرت پیژندنه. هجرت څه ته وایي؟ هجرت یې ته ویل کېږي چې سړی خپل کور و ځای و خپل وطن خاص د الله جل جلاله د دین او د الله جل جلاله د عبادت لپاره پرېږدي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کله پیغمبر علیه السلام او صحابه د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت کاوه دا یو ډېر سخت عمل و. یو څوک به تر خپل کور و اهل و عیالو ټوله مال تېرېدی نو بیا یې هجرت کاوه. د دې دپاره چې د خلکو دغه غټ عمل، دغه الله ته قبول عمل په ښه ډول تمام سي، ښه ثواب ترلاسه کړي نو پیغمبر علیه السلام دا حدیث ورته وفرمایه که چیرې تاسې د هجرت څخه خاص او خاص د الله جل جلاله رضا مطلب وي نو الله جل جلاله به تاسو ته ثواب درکړي. او کوم چیرې نور اهداف و نو بیا تاسو ته د الله جل جلاله ثواب نشته، هغه عمل دپاره چې مو هجرت کړي هغه به درته ورسیږي. دا اوس زموږ د نن ورځې د اووم ټولګي د دیني ښوونې درس. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضریږو تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. پاته وخت په خیر. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.